او صدا بهاره در سره یم که دې وموندمه ما ته له ما دننه چا داسې نارې وکړې. ډېره مننه. چې دا مخ چې د پیسور دی اوس کې زما د ځیګر وینې که ځان ترې مات کړي دي انار پاننګو. د ټول نه اول خو د مشال ټولنې د نوي کابینې ټولو ملګرو ته په خپلو حضور ډېرې مبارکي وایم او بیا مننه کوم د نجیب الله حسرت صاحب چې موږ ته به خپله خوندوره مشاعره کې بلنه راکړه. ټایم نه لرم یو څو شعرونه د غزل نه مخکې خادم صاحب هلته تلاش د سکون دا نو زه منم چرته هلته تلاش د سکون دا نو زه منم چرته چې لېږلی و سزا لره آدم چرته هلته تلاش د سکون دا نو زه منم چرته چې لېږلی و سزا لره آدم چرته نن رانه خپل سوري عجب غوندې سوال وکړو نن رانه خپل سوري عجب غوندې سوال وکړو دا زه چې ستا په قدم ځمه دا زه ځم چرته نن رانه خپل سوري عجب غوندې سوال وکړو دا زه چې ستا په قدم ځمه دا زه ځم چرته مننه جي اوبه لاچاره دي د تندې له تاو سخ کوي اوبه لاچاره دي د تندې له تاو سخ کوي اور پرې د زړه وجنمه نور نو واده خورم چرته او مننه اوبه لاچاره دي د تندې له تاو سخ کوي اور پرې د زړه وجنمه نور نو واده خورم چرته او ظالمه مه لرې کوه له کعبې غلاف ظالمه مه لرې کوه له کعبې غلاف هسې نه دلته کې هم ووینم صنم چرته ظالمه مه لرې کوه له کعبې غلاف هسې نه دلته کې هم ووینم صنم چرته او راز خو به چرته د تاریخ در نه راوباسمه راز خو به چرته د تاریخ در نه راوباسمه وخته یو ورځ به دې دا ګوتې ته وهم چرته مننه راز خو به چرته د تاریخ در نه راوباسمه وخته یو ورځ به دې دا ګوتې ته وهم چرته مننه دغه یو څو شعرونه نور دي خادم صاحب چې وخت زما په رنګ کې رنګ شو نو وخت خپې وکړې چې وخت زما په رنګ کې رنګ شو نو وخت خپې وکړې اخ د وخت ضربه عینې راته بیخي وکړې خادم صاحب چې وخت زما په رنګ کې رنګ شو نو وخت خپې وکړې اخ د وخت ضربه عینې راته بیخي وکړې او داسې درزیږي لکه زړونه پکې ساه اخلي داسې درزیږي لکه زړونه پکې ساه اخلي داسې مې حس کړه لکه ځمکې چې سینې وکړې داسې درزیږي لکه زړونه پکې ساه اخلي داسې مې حس کړه لکه ځمکې چې سینې وکړې او دیار صاحب نمري کسر یې چقوم د بې حسۍ په څټک نمري کسر یې چقوم د بې حسۍ په څټک ما څو ځل د خپل احساس له جنازې وکړې مننه نمري کسر یې چقوم د بې حسۍ په څټک ما څو ځل د خپل احساس له جنازې وکړې مننه او زما و ژوند مقابله بنتیجې د اوسم ریشم صاحب زما و ژوند مقابله بنتیجې د اوسم ګنې نو موږ خو په یو بل سمې کانې وکړې زما و ژوند مقابله بنتیجې د اوسم ګنې نو موږ خو په یو بل سمې کانې وکړې مننه جي اوس مې د سوري ککرۍ ولي په کاڼو باندې اوس مې د سوري ککرۍ ولي په کاڼو باندې ما د دوستانو د دوستۍ د قد پیتې وکړې او مننه اوس مې د سوري ککرۍ ولي په کاڼو باندې ما د دوستانو د دوستۍ د قد پیتې وکړې او صدا بهاره در سره یم که دې وموندمه ما ته له ما دننه چا داسې نارې وکړې. ډېره مننه. مینه کې تخصیص د جانان نه کوم هتک د ګلونو د شان نه کوم او وینم چې ښکلی پرې مین شمه زه پکې هندو مسلمان نه کوم. او دغه یو بل بخښنه غواړم باچا له روماني غزل دی وایي کړې جوړې ورته لارې انتظار په اننګو د اوښکو مې بهیږي یو قطار په اننګو او د تورو زلفو تارې په مخ داسې راښکارېږي زه ویم ګینې زنګېږي ورته مار په اننګو. او دې شعر ته به کې فهم وکړئ چې او تخلیق ته زه د هغه کارګر ګوته پخولیم چې کم یو کارګري کړی کار په اننګو او نه بیا نوخت دی او لاسونه تیارتاو شه یا خو مات له دې نه مخکې لاسونه تیارتاو شه
یا خو مات له دې نه مخکې چې بې ګناه کوي ورله ګزار پاننګو او دا اخري شعر چې دا مخ چې د پسور دی اوس کې زما د ځیګر وینې کزان ترې مات کړي دی انار پاننګو مندوخیل صاحب